سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس نن سهار د شانګهای ټولنې په 11مه ناسته کې د ګډون په موخه د تاجکستان پلازمینې دوشنبې ته ولاړ. عبدالله په دې ناسته کې چې هر کال د سیمې د وضعیت د ارزونې او د دغې ټولنې د پالیسیو په اړه جوړیږي ګډون او وینا وکړي. د اجرایي ریاست د خبرپاڼې له مخې ښاغلی عبدالله به د دغې ناستې په څنډه کې د تاجکستان له ولسمشر او لومړي وزیر او همداراز د روسیې، چین، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان او بلاروس له لومړي وزیرانو او د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره هم لیدکاته وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما وایي له هم په لوړه کچه د افغان ملکي وګړو وژنه روانه ده. دغه بنسټ د یو تازه راپور په خپرولو سره ویلي په تیرو 10 میاشتو کې په بېلابېلو پیښو کې 2798 کسان وژل شوي او 15252 نور یې ټپیان شوي دي. د دغه راپور له مخې ولسي وګړو ته ډیری مرګ ژوبله په ځانمرګو، مخامخ نښتو، مخیزو وژنو او هوایي عملیاتو کې اوښتې ده. د یوناما مشر وایي د افغانستان جګړه هیڅ پوځي حل لاره نه لري، نو باید دواړه لوري د سولې په موخه خبرو ته مخه کړي او د ولسي وګړو ژوند ته هم ډیر پام وکړي. ولسمشر غني وایي ولسوالۍ د هیواد د اقتصادي ودې چینې دي. ښاغلي غني تېره ورځ د سیمه ییزو ادارو لپاره د اصلاحاتو د لارې نقشې په اړه جوړه شوې ناسته کې زیاته کړه هر څومره چې سیمه ییزه حکومتولي پیاوړې وي هغومره ورسره د قوې د استعمال اړتیا کمیږي. نوموړي همداراز له ټولو ولسوالانو وغوښتل چې د خپلو ولسوالیو او ولسونو 15 لومړیتوبونه په لیکلې توګه ورسره شریک کړي. د بغلان پولیسو په دغه ولایت کې د نږدې 1000 کیلوګرامه چاودونکو توکو له کشف او ترلاسه کولو خبر ورکړ. د دغه ولایت امنیه قمندان وایي دغه مواد چې په یو باربري موټر کې ځای پر ځای شوي وو د راروانو ټاکنو د ګډوډولو په موخه دغه ولایت ته لیږدول شوي وو. خو موخې ته تر رسیدو مخکې تېره ورځ په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د پولیسو له لوري کشف او ترلاسه شوي دي. د نوموړي په وینا د دغو چاودونکو توکو د لیږد په تړاو 2 کسه هم نیول شوي دي. در بغلان مرکزی آن شهر جدید واسطه توقف می‌یافت و بعد از تلاشی و بررسی مقدار 980 کیلوگرم مواد انفلاکه کشف میشه و در پیوند به این موضوع 2 نفر که شما میبینین عملا در اونجا ولچک هستن. طالبان په ننګرهار کې د سولې له بهیر سره یوځای شول. دغو طالبانو په تېرو 14 کلونو کې په بټکوټ ولسوالۍ کې دولت ضد کړنې ترسره کولې چې بالاخره تېره ورځ یې له جنګ جګړو لاس واخیست او له خپلو وسلو سره یو ځای د سولې له بهیر سره یوځای شول. د ننګرهار والي زیاتوي له دغو کسانو به چې 15 قمندانان دي د یادې ولسوالۍ په امنیت ټینګښت کې هم ګټه واخیستل شي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.